د سیمې اوسېدونکو یوه شېبه هم پر خپل ژوند باور نه درلود او ځینو خو یې لا په ژوندوني د خپل قبر لپاره ځمکه مشخص کړې وه. مولوي مندوزی د صبریو پرتې غونډۍ اوسېدونکی دی. د غبرګو اولادونو د کټونو سرته په یوه ورځ ودرېد، خو نه یې چا ګیله واورېده او نه هم فریاد. وایي KPF یې ځکه زامن ور شهیدان کړ چې پر دوی د طالبانو تور پورې کړی و او 2 ځله د هم له امریکایانو سره په صحرا باغ کې زندان تیر کړی او په ژوندوني یې ځان ته ځکه قبر مشخص کړی و چې د کمپاین قطعې به هر چاپه کې آن د ماشومانو او سپینګیرو خاطر هم نه کېده. و دا قبر ځان ته پر یخوي چې زه شهادت رسېږم د کافرو د ضربتیانو د امریکایانو هغه کې ځان مو شهید بللی و. دا قبر به ځان ته پر یخوي و. دا یو ځای دی او بل یو خپله سرته بل ځای دی شهید، دا بل ورور دی. مو ځان شهادت کې چولی و خو هغه الله نه وه خوښه چې په شهادت ونه رسېدم. دا به ځان ته کیندلی و.